آیا بدعتیان بالکل د پیغمبر تابعداري نه کوي؟ په بعضو خبرو کې نه کوي کنه، بعضې خبرو کې هغوی بدعتیان دي خو پیغمبري ګڼي، دعوه هم دا کوي موږ د دغه پیغمبر په لار روان یو او کوشش هم د هغې کوي، خو خطا شوي دي، غلط شوي دي، ګمراه شوي دي. نور خو هغوی دا لار نه دی نیولې چې موږ دې لپاره لګیا چې موږ د پیغمبر مخالفت کوو، چېرته دا ویلي؟ نه، دا یو څو لارې رانیولي دي او زه د پیغمبر تابعداري صحیح تابعداري وکړم. که څوک ما ته دا وایي چې د پیغمبر تابعداري سم سړی پوره کولی شي، ما دا نه دي ویلي چې ته د بلکل د هغه په شان د هغه ته څوک رسېدی شي. هغه په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم. صحابه کرامو ته دا خبره کړې ده، امت ته یې کړې ده، موږ هغه ته نشو رسېدی، خو د هغه په نقش قدم خو تللی شو که نه، که نه د هغه په نقش قدم هم نشو تللی، نشو تللی، تللی شو. که موږ د هغه په نقش قدم نشو تللی نو الله راته څنګه ویلي چې د هغه په نقش قدم ځئ؟ خو تللی شو موږ، ځکه الله موږ ته ویلي چې د پیغمبر په نقش قدم ځئ. دا خبره مې دې دپاره وکړه چې صرف په دې مه خوشحالېږه چې زه د پیغمبر په امت کې یم. که د دې پیغمبر په امت کې او د هغه په نقش قدم نه روان که نه نو دا دلم فایده نه در کوي چې ته د هغه په امت کې. موږ سره حدیث تېر شو په تېر شوي بیان کې او درس کې چې بعض کسان به د حوض کوثر نه ویستلی شي، ولې دا د پیغمبر په امت کې نه و که نه و، بیا هم وشړلی شو. نو صرف په دې ګوره کار نه کېږي که دې ته ډډه لګوئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور الاسود. ستاسو مثال د نورو امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غوایي په سرمن کې، او کالرقمة فی ذراع الحمار، یا د خر په مټ باندې یو داغ لګېدلی، بدن باندې دننه داغ لګېدلی وړکې غونته کې. نو په دې دومره غټ بدن کې دغه وړکې داغ، د وړکې نښه دا ډېره معمولي که نه ډېرئ معمولي. نو دغه شان دا امت چې دی د نورو امتونو په مقابله کې څه دی؟ لږ دی، سره د دې نیم جنتیان دا امت دی. دا د الله فضل دی. هسې څه اشکال هم ذهن ته راغی؟ که زما سره د اشکال به هم ذهن ته راغلی؟ نه نه نه، زه تاسو د امت تپوس نه کوم. هلال صاحب بارک الله فیک، ته زمونږ سره یې ځکه نو داسې پټه پناه خبره هم نه ده که پټه پناه. یو حدیث کې وایي چې په سلو کې یو کم سل جهنم ته، یو جنت ته، په دې بل کې دي په زرو کې یو کم زر جهنم ته، یو جنت ته. زما موږ دا خبره واورېده چې اورېدلې نو څه زړه کې څه تپوس زړه نه کېږي چې ولې ده چې اوس درته نه وه معلومه، وروسته به یې څه کړه. ستاسو به دې خبره مې یقین شتي دا نه وي چې کوم دي، خو دا کوم چې موږ سره زاړه کښېني دوی باندې مې دا یقین نه و چې دوی به په سلو کې یو د به زرو کې یو. بارک الله فیک.